د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستان کې بمي برید 15 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په حواله د بمي چاودنه د سې شنبې په ورځ د بلوچستان په سیبي ښارګوټي کې سوې ده. د پولیسو یوه مشر اختر رسول د المان خبري اژانس ته وویل چې چاودنه تر هغه یو څو دقیقې وروسته وسوه چې د پاکستان د ولسمشر عارف علوي د موټر کاروان د سیمې څخه تیر سوی و. ولسمشر عارف علوي په یوه کلتوري میله کې د ګډون لپاره سیمې ته سفر کړی دی. د پولیسو یو بل ویاند اجمل بلوچ وویل چې سملاسي معلومه نه ده چې آیا نوموړی د برید هدف او کنه. د سیمې د مرکزي روغتون یوه ډاکټر سرور هاشمي وویل چې تر اوسه 15 جسدونه او 28 ټپیان وروړل سوي دي. پیښه په داسې مهال کیږي چې د تیرې جمعې په ورځ د پېښور په قیصه خوانۍ بازار کې په یوه مسجد کې د داعش لخوا استول سوو 2 ځانمرګو برید کوونکو لږ تر لږه 63 تنه ووژل. ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت د ښځو ټولو شرعي حقونو ته ژمن دی. د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد د مارچ د 8مې په مناسبت ویلي چې د ښځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان میرمنې د خپلې شرعي حقونو غوښتنه وکړي. هغه زیاته کړې ده چې اسلامي امارت د ښځو د ټولو شرعي حقونو په ورکولو کې ځان ژمن بولي او ښځې کولی سي چې له کوم قید او شرط پرته د خپلو ټولو شرعي حقونو غوښتنه وکړي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دوی د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي او هغه اوازې یوازې تبلیغات دي چې ګوند اسلامي امارت د ښځو حقونو او دغه راز بشري حقونو ته درناوی نه لري. د بریتانیا د دفاع وزیر وایي د پوتین د واکمنۍ وروستۍ ورځې را رسیدلې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر بینی والاس ویلي چې پر اوکراین د روسیې برید به ناکامه کیږي. هغه زیاته کړې ده چې روسیه دې په اوکراین کې د بریا خوب اوبو ته ووایي ځکه چې اوکراینیان هیڅکله د تیښتې خلک نه دي او په پوره قوت به د روسي یرغلګرو پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې پر اوکراین د روسیې برید دا وښوده چې د پوتین د واکمنۍ وروستۍ ورځې را رسیدلې دي ځکه د ده په وینا دا برید به د نوموړي د واکمنۍ مراندې سستې کړي. په ورته وخت کې امریکا هم اوکراین ته د بشپړو همکاریو ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې ده چې د اوکراین اشغال ناممکن دی. محقق وایي طالبان د جهالت دوره ژوندۍ کول غواړي. نجونې وژني. نږدې هره ورځ د کابل له کوڅو او ډیرانو د ځوانانو نجونو جسدونه پیدا کیږي. اوس تازه د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق طالبان تورن کړي چې دا نجونې دوی وژني او جسدونه یې په خاورو خځلو کې غورځوي. محقق پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو دا کړنه د جهالت په دوره کې د نجونو د ژوندیو ښخولو سره ورته ده. افغانستان د ټاپي پروژې کار تر نامعلومې مودې وځنډېده. له افغانستان څخه پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د نللیکې پروژه یو وار بیا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سوه ځکه چې آسیایي پراختیایي بانک حاضر نه دی چې دې پروژې ته پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې آسیایي پراختیایي بانک ویلي چې د دې پروژې ټولې مالي چارې تر هغو ځنډوي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع دولت په توګه د ملګرو ملتونو او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له لوري په رسمیت وپیژندل سي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 400 ملکي وګړي وژل سوي او په لسګونه نور ټپیان سوي دي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه ملکي وګړي د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې په بریدونو کې وژل سوي دي. د راپور په حواله د طالبانو په 2 میاشتنۍ واکمنۍ کې د 117 افغانانو مرګ ژوبله ثبت سوې چې 390 کسان یوازې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل سوي دي. له ځینو سرونه پرې سوي او پر سړکونو غورځول سوي دي. وایي تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته سوي دي. د ملګرو ملتونو په یاد راپور کې ویل سوي له کله چې طالبانو واک ترلاسه کړی په جوماتونو کې ګڼې انتحاري حملې سوي دي. په اکتوبر میاشت کې په کندهار کې د شیعګانو په یوه جومات کې انتحاري برید 40 تنه ووژل. د اکتوبر د میاشتې په یوه بله انتحاري حمله کې چې د کندز د سید آباد په جومات کې وسوه 143 تنه ووژل. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.